چې پاک الله ته ورنږدې دی هغه سردار د مدینې دی هغه سردار د مدینې دی هر یو اندازه یې د مزید خاوند لوی مرتبې دی نو د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغې علاج نعمت دی نبی د خدای خو یو رحمت دی. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغې علاج. درنو اوریدونکو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای زما د امت هر فرد به د تیریدنې یعنې د بخښنې وړ وي پرته له هغه کس څخه چې په ښکاره توګه ګناه کوونکی وي، ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د مجاهرین ټکی راغلی دی او مجاهر هغه چا ته ویل کیږي چې هغه په ښکاره توګه باندې ګناه کوي. الله دا کس نه بخي. دا هم په ښکاره ګناه کې راځي چې یو کس د شپې لخوا یوه ګناه وکړي سره له دې چې الله رب العزت په ګناه پرده اچولی وي. ګناه کوونکی سهار د خلکو په منځ کې کینی او پرته له دې چې چا ترې پوښتنه کړې وي د خلکو په منځ کې خپله ګناه ښکاره او خلکو ته یې اوروي او وایي ای فلانکیه ما تیره شپه دا ګناه او هغه ګناه وکړه، خو دا بدبخته دا خبرې په داسې حال کې کوي چې الله رب العزت په ګناه باندې پرده اچولې ده، خو دا بدبخته نه پوهیږي. حدیث په پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویصبح یکشف ستر الله عنه، او سهار هغه پرده لرې کوي چې الله رب العزت پرې اچولې وه. له دې څخه معلومیږي چې د انسانیت د تقاضا له مخې که د انسان څخه ګناه وشي، له دې څخه معلومیږي چې د انسانیت د تقاضا له مخې که د انسان څخه ګناه وشي دا پرې خفه او پښیمانه وي، خلکو ته هم ونه وایي چې ما ګناه کړې، نو امید شته چې الله رب العزت یې ورته وبخي او کله چې توبه وکړي نو بیا خو یې بخل یقیني دي. خو په ښکاره ګناه بیا بیله خبره ده، ځکه چې د دې ګناه کوونکي زړه د الله رب العزت د ویرې او د الله رب العزت د حکمونو له نه منلو نه خالي دی. نو که تاسو نه ګناه کیږي زر تر زره خپل رب ته رجوع وکړئ، د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړئ، د خپلې ګناه بخښنه د خپل رب نه وغواړئ، د خپلې ګناه علاج په تقوا او په توبې سره وکړئ، الله یې درته بخي. اما بدبخته انسان هغه دی چې هغه ګناه وکړي د دې پر ځای چې په خپلې ګناه باندې پښیمانه شي توبه وباسي، هغه خپله ګناه د خلکو ترمنځ خپروي او د خپلې ګناه یادونه کوي چې ما داسې او داسې وکړل. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. تاسو ګورئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تقوا د لاسته راوړنې لپاره څنګه دعا کوي. د مسلم او د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د لمانځه په پیل کې دغه دعا ویله اللهم باعد بیني و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والبرد والثلج. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ای زما پروردګاره، زما او زما د ګناهونو ترمنځ فاصله پیدا کړه، داسې فاصله لکه څنګه چې تا د مشرق او مغرب ترمنځ فاصله پیدا کړې ده، یعنې دومره مې د ګناه نه لرې کړه. ای زما پروردګاره، ما د خپلو ګناهونو څخه داسې پاک کړه لکه څنګه چې سپینه ټوټه په صابون باندې پاکیږي د خیرو نه. ای الله، زما ګناهونه په واوره، په اوبو او په یخ باندې پرېمیزه. مطلب یې دا دی چې ما د ګناهونو نه پاک کړه. د تقوا څخه مطلب دا دی چې له ټولو ګناهونو څخه باید ځان وساتل شي. انسان باید د الله رب العزت اطاعت وکړي او له هغو کارونو څخه ځان وساتي چې د الله رب العزت د قهر او غضب سبب جوړیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی التقوا ها هنا و اشار بیده الی صدره. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس خپل سینې ته په اشارې سره وایي تقوا دلته ده، یعنې په خپل زړه کې د الله رب العزت ویرې ته ځای ورکړه، د الله په اوامرو د الله په احکامو باندې عمل وکړه او هغه څیزونو نه چې الله رب العزت منع کړي د هغو نه ځان وژغوره. تل لپاره د الله رب العزت د رضا په لټونکې اوسه. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا کوي او حال دا چې الله رب العزت د هغه وروستني او مخکینی ټول ګناهونه بخښلي دي، زما او ستا حال څه دی چې ورځ مو ساعت مو او ثانیه مو په ګناه کې تیریږي؟ راځئ الله ته رجوع وکړئ. هغه دعا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده هغه ځان ته یاده کړئ تر څو الله رب العزت موږ او تاسې د ګناهونو نه پاک کړي. ځکه هغه کسان چې د ګناه نه توبه نه کوي خپل ژوند په فساد، په منکراتو او په فجایعو کې تیروي. الله رب العزت د دې خلکو نه انتقام په جهنم کې اخلي. د ابن ماجه او د ترمذي یو حدیث ده، په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د خپل رب نه دا سوال کوئ چې الله د جب الحزن څخه تاسو ته پناه درکړي. صحابه کرام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي ای د الله رسوله، جب الحزن څه شی دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم په ځواب کې فرمایي د دوزخ یوه څا ده، داسې څا چې له هغې څخه دوزخ هم د ورځې 400 ځله پناه غواړي. بیا صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي ای د الله رسوله دې ته به څوک ورځي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ورته فرمایي هغه د ریاکارو قاریانو لپاره تیاره شوې ده چې د خپلو اعمالو ښودنه کوي او د الله رب العزت په وړاندې تر ټولو ناخوښه هغه قاري دی چې له ظالمانو سره راشه درشه کوي. د طبراني په یو روایت کې راځي په دوزخ کې یوه کنده یا یوه څا ده چې له هغې څخه دوزخ هم د ورځې 400 ځله امان غواړي. دا کنده او څا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د ریاکارانو لپاره تیاره شوې ده. نو درنو اوریدونکو، د الله رب العزت د عذابونو نه وویریږئ، په کړي ګناه باندې پښیمانه شئ، د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړئ. امید دی چې الله رب العزت ستاسو ګناهونه ستاسو لپاره وبخي. او که خدای مکړه ژوند مو په ګناه کې تیریده او تاسې په خپل ژوند کې د توبې فرصت بیا نه مونده، د الله رب العزت د رضا لپاره ستاسو عملونه نه ول، نو بیا دغه عذابونه دي او دغه ګناهګاران دي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. په ځانګړې توګه الله دې د علماو او د قاریانو په حال باندې رحم وکړي.
هغه د دین علم چې دوی یاد کړی یا هغه د الله رب العزت کلام چې دوی یاد کړی باید په دې باندې د دین خدمت وکړي، د دین خادمان جوړ شي، دا نه چې ظالمانو او د دین او د اسلامیت دښمنانو سره راشه درشه وي او ځان نه درباري جوړ کړی. صحیح خبره ده چې په دنیا کې له ګناهونو څخه ځان ساتل امکان نه لري، خو چې کله درنه ګناه کیږي افتخار پرې مه کوه، پرې پښیمانه شه، الله ته رجوع وکړه، توبه وباسه چې الله رب العزت دې ګناه درته معاف کړي. کله چې په جنت کې زموږ د ټولو پلار له ګناه څخه بچ پاتې نه شو، نو نن سبا چې ټوله دنیا له ګناهونو، فتنو او خطاګانو څخه ډکه ده، موږ به څنګه ځانونه له ګناهونو څخه وساتو او څنګه به ګناه څخه بچ شو؟ ځکه یو اړخ ته شیطان، بل اړخ ته د دنیا ښکلا، دریم اړخ ته ښځه او اولادونه، څلورم طرف ته د مال او دولت حرص، پنځم اړخ ته د اشرارو کثرت، او شپږم اړخ ته د انسان خپله سرکشه نفس چې له اوله د خواهشاتو تابع او منونکی دی. د دې ټولو د پاسه پکې د باطلو دینونو او مذهبونو طوفان هم په هلاکوونکو څپو دی. نو په داسې اضطراري حالاتو کې به څنګه انسان ځان وساتي؟ خیر خو چې ګناه درنه وشوه توبه خو شته، الله خو شته، الله طرف ته رجوع وکړه چې الله دې هغه توبه درته معاف کړي، افتخار پرې مه کوه. مشکات یو حدیث دی، راوی د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هل من احد يمشي على الماء الا ابتلت قدماه؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك صاحب الدنيا لا يسلم من الذنوب. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د استفهام په شکل صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم ته وایي دا ووایئ چې آیا څوک په اوبو کې پرته له دې چې پښه یې لمده شي مزل کولی شي؟ صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ځواب کې وایي ای د الله رسوله مزل نشي کولی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ورته فرمایي دغه شان د دنیا خاوند هم له ګناه څخه بچ نشي پاتې کیدی. که چیرې د دنیا له خاوند څخه مراد هغه خلک وي کوم چې په دنیا کې نښتي او د آخرت له غمه بې فکره دي، نو دوی لپاره ډیره سخته ویره ده، ځکه چې دوی د مالداري او دندې له امله په دنیا کې نښتي او مشغول دي. او که چیرې د دنیا له خاوند څخه عام خلک مراد وي، یعنې کوم چې دنیا ته راغلي وي، هغوی به هم په یوه نه یوه ګناه کې ونښلي. نو ځکه ربی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کذلک صاحب الدنیا لا یسلم من الذنوب. موږ تاسې معصوم نه یاستو، ګناه رانه کیږي، که هغه ملا دی، مولوي دی، حاجي دی، پیر دی، مرید دی، هر څوک چې دی، خو نیکبخته انسان هغه دی چې په خپلې ګناه باندې پښیمانه کیږي، د خپلې ګناه علاج په تقوا او په توبې سره کوي، الله ته رجوع کوي، د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کوي، د خپلې ګناه بخښنه د خپل رب نه غواړي. اما بدبخته انسان هغه انسان دی ګناه خو ترې کیږي او د خپله ګناه بیا د خپل خلکو ترمنځ خپروي او په هغې باندې ویاړي. دا انسان ډیر بدبخته ده چې الله ته رجوع نه کوي او د خپلې ګناه علاج په تقوا او په توبې سره نه کوي. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو د ټولو په حال باندې رحم وکړي، هم د خویندو هم د ورونو. د دنیا ژوند ډیر محدود ژوند دی، ډیر لنډ ژوند دی. خویندو او ورونو پرې مه دوکه کیږئ، الله ته رجوع وکړئ، خپل اخلاق، خپل اعمال، خپله جامه، خپلې کړنې ټولې د الله رب العزت د رضا لپاره وکړئ چې الله درنه راضي شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. چې پاک الله ته ورنږدې دی، هغه سردار د مدینې دی، هر یو اندازه یې د مزید دی، خاوند لوی مرتبې دی نو
ګرانا زکی الله کړي قرآن کی صفتونا دا الله یو لوی نعمت دی نبی د خدای خو یو رحمت دی. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د مشکات بل حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان ابلیس یضع عرشه علی الماء ثم یبعث سرایاه يفتنون الناس فأدناهم منهم منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت قال الأعمش أراه قال فيلتزمه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې ابلیس خپل تخت د سمندر او د بحر د پاسه ږدي، بیا خپل عسکران د خلکو د ګمراه کولو لپاره لیږي. هغه عسکران د ابلیس په وړاندې لوړه مرتبه ترلاسه کوي کوم چې خلک ډیر بېلارې کړي. د ابلیس د تابعدارانو نه به یو تابعدار راشي او د ابلیس په وړاندې به ووایي ما په فلانکي کس باندې دا او هغه ګناه وکړه. ابلیس هغه ګناهونه واړه وبولي او دې ته وایي چې تا هیڅ همت نه دی کړی. په همدې ترتیب هر یو راځي او کم کار یې چې کړی دی هغه شیطان ته بیانوي. د ابلیس د تابعدارانو نه به یو تابعدار راشي او ابلیس ته به ووایي ما د ښځې او خاوند ترمنځ د جنګولو ډیره هڅه وکړه، آخر مې هغه دواړه په جنګ واچول او سره مې جدا کړل. ابلیس یې ځان ته رانږدې کړي، ډیر شاباسۍ ورکړي او غاړه ترې چاپیره کړي. د حدیث په کنز العمال کې او د امام احمد رحمه الله په مسند کې هم موجود دی. او له دې حدیث څخه مخکې یو داسې حدیث ذکر شوی چې په هغې کې د طلاق ورکول ذکر شوي دي. دا کار شیطان لوی او غوره نه دی ګڼلی، ځکه چې له طلاق نه وروسته بیا د نکاح کولو امکان شته، خو د ښځې او خاوند ترمنځ د نفاق اچولو وروسته به ښځه د پلار کور ته ولاړه شي او هلته به د طلاق لپاره کینی، خاوند به دلته پاتې شي. په منځ کې به ښځه او خاوند دواړه خپلې اړتیاوې له حرامو لارو څخه پوره کوي چې همدا ډیر لوی جرم دی. کله چې ښځه آزاده شي او د پلار کور ته ولاړه شي نو د دې عبادت هم نامنظوره وي. بیا له یو بل کس سره آشنایی پیدا کړي او له همغې سره اخلاقي فساد وکړي او د زنا ورخواته کارونو باندې لاس پورې کړي، له همدې لارې ناجایز اولاد په خیټه شي او آخر خبره د حرامي زوی تر وژلو ورسیږي. له همدې امله شیطان ته داسې لښکر او داسې عسکران خوښ دي چې هغوی د ښځې او د خاوند ترمنځ نفاق اچوي. دا خبرې بعید نه دي، معذرت غواړي. تاسو به په خپلو ټولنه کې دا لیدلي دی. دا ځکه چې شیطان ته موږ موقع ورکوو. شیطان موږ هلاکت او بربادي ته ورغورځوي. خو که د خپلې ګناه علاج په توبې او په تقوا سره وکړو، الله رب العزت طرف ته رجوع وکړو، الله رب العزت به د دې شیطان د هر جال او د هر فریب نه موږ او تاسو ژغوري. خو چې په هغې کورنۍ کې لمونځ نه وي، په هغې کورنۍ کې د الله رب العزت طاعت و عبادت نه وي، په هغې کورنۍ کې اسلامي حجاب او اسلامي جامه نه وي، نو شیطان د هغوی په اوږو ورسور نفاق، بدبختي او مصیبت ته یې راکاږي. الله دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. الله دې ټول مسلمانان د شیطان د شر او فساد څخه په خپل حفظ و امان کې وساتي. همدارنګه فقیه ابولیث سمرقندي په خپل سند سره له حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي. هغه فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل الله رب العزت چې موسی علیه السلام ته کومې تختې ورکړې وې په هغې کې 10 برخې وې. د لومړۍ تختې مضمون دا و: هیڅ وخت له ما سره څوک مه شریکوه. الله موسی علیه السلام ته وایي
زما لخوا داسې پریکړه شوې چې اور به خامخا د مشرکانو مخونه داغي. دویم، زما او د خپلو والدینو شکر ادا کوه، زه به دې له هلاکتونو څخه وساتم، په عمر کې به دې برکت واچوم، په دنیا کې به پاک ژوند درکړم او بیا به دې له دې څخه هم د ښه ژوند په لور انتقال کړم. دریم، هیڅ داسې نفس مه وژنه د کوم وژنه چې ما حرامه کړې وي. که داسې دې وکړل نو سره له دې چې ما ځمکه او آسمانونه پراخ پیدا کړي دي، خو په تا به تنګ شي او زما د نارضایت له امله به دوزخ ته ولاړ شي. څلورم، زما په نوم د دروغو قسم مه کوه او مه هم د کومې ګناه پر وخت قسم کوه، ځکه زه داسې کس ته طهارت او پاکي نه وربخم چې په داسې پیښو کې زما خیال نه ساتي او نه هم زما د نوم عزت او درناوی کوي. پنځم، ما چې خلکو ته څه ورکړي دي په هغې حسد مه کوه. که مې چاته علم ورکړی، چاته مې ښایست ورکړی، چاته مې دنیا ورکړې، په هغې حسد مه کوه، ځکه چې حاسدین زما د نعمتونو دښمنان دي. زما د دې پریکړې ردونکي دي او زما په دې ویش باندې چې د خلکو په منځ کې مې کړی دی ناخوښه دي. د داسې کس له ما سره هیڅ اړیکه نشته. حاسدین دې په دې پوه شي. شپږم، د داسې خبرې ګواهي مه ورکوه چې ستا په غوږونو کې پاتې نه وي، په عقل کې دې محفوظ نه وي او زړه دې پرې اعتمادي او یقیني نه وي، ځکه چې زه د قیامت په ورځ ګواهان د ځان په وړاندې ودروم او هغو څخه د ورکړې شوو ګواهیو په هکله پوښتنې کوم. اووم، غلا مه کوه. اتم، زنا مه کوه، په خاصه توګه د خپل ګاونډي له ښځې سره. که دا کار دې وکړ نو زه به درنه مخ واړوم او په تا باندې به د آسمانونو ټولې دروازې وتړم. د خلکو لپاره هغه څه خوښ کړه چې د ځان لپاره یې خوښوي. نهم، پرته زما له رضا څخه د نورو د رضا لپاره قرباني مه کوه. یعنې په قبرونو او په زیارتونو باندې څاروي مه علالوه، ځکه چې زه یوازې هغه قرباني خوښوم چې زما نوم پرې اخیستلی شوی وي او یوازې زما د رضا لپاره شوی وي. لسم، د هفتې ورځ زما لپاره اوزګاره کړه او په دې خبره باندې د عمل کولو لپاره د خپل کور ټولو وګړو ته هم حکم وکړه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت د موسی علیه السلام دپاره د هفتې ورځ د اختر په توګه ورکړې وه او زموږ لپاره د جمعې ورځ د اختر په توګه راکړې ده. دا ټولې هغه خبرې دي که هر مسلمان په دې باندې عمل وکړي، الله رب العزت به د بدبختیو او د مصیبتونو نه وساتي، الله به د جنت وارث وګرځوي. اما هغه کسان چې ګناه کوي په خپلې ګناه باندې ویاړي، د ګناه علاج په تقوا او په توبې سره نه کوي، هغه ډیر بدبخته دي. افسوس دی د داسې خلکو په حال وي. الله دې موږ ته توفیق د توبې راکړي تر څو الله موږ متقیان وګرځوي او زموږ عملونه الله رب العزت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. په انبیاو کې ډېر اوچات دی، علم د خدای ذاتي صفت دی نو ګرانه، څوک چې خوښ شي ورته علم ورکوي نه. رب ستا ښکلي مدینې ته، هغې د ګلو باغچې ته، د صحاباو او مقبرې ته، د رحمتونو خزانې ته ربه یو ځل مې بوزي په زړګي ارمان لرمه. نبی چې کله پیغمبر شو بیا د مکې نه مسافر شو، په مدینه کې چې گذر شو ډېر هغه خلکو ته بهتر شو ګرانه. د پتنګانو غوندې ټول ترې تاوېدنه، چې د یثرب نه مدینه شوه څومره حسینه او ښایسته شوه.